بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. سید سمیع نصرت یم او نن ورځ به تاسې ته په واټر جیم باندې وغږېږم چې واټر جیم د څه لپاره استفاده کیږي او څنګه استفاده کولی شو. لکه مخکې مو هم چې لومړی ځینې ویډیوګانې ورکړې چې په هغې کې ساده شکل سره موږ ویډیوګانې مخ ته وړئ. واټر جیم موږ عموما د واټر سپلای پایپ سکیم پروژو هایدرولیک ډیزاین لپاره استفاده کوو. نو مونږ زیاتره وخت په ځینې ساحو کې لکه اوس چې د واش پروژې شروع دي نو په دغه زیاتره د واټر سپلای پروژې دي چې په دې کې دې لپاره د هایدرولیک ډیزاین ضرور دی چې په هغه کې فشار، سرعت او داسې نور مشخصات یا پراپرټیز د هغې په خپل اتومات شکل موږ سره ډیزاینېږي او باید موږ د هایدرولیک ډیزاین ترسره کړو چې آیا دغه کوم پایپ موږ ټاکو هغه باید د پروژې لپاره مساعد دی که نه دی، څومره قطر سره مساعد دی، ورته آیا د فشار په انډروال کې دی، د اوبو ضایعات لاسته رانشي. دغه ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي. د لپاره موږ څنګه کوو، یو پروژه مخ ته وړو. لومړی دلته ما یو سایټ پلان ځان سره کړی، ساحې کې یو سروې شوې ده، د هغه نه وروسته ماته یو سایټ پلان راکړل شوی دی. دغه سایټ پلان زما دی. لومړی زه راځم کله چې تاسې وغواړئ واټر جیم دا کوئ انسټال کړئ، د هغه نه مخکې کوشش وکړئ چې تاسې CO3D اټوکټ ځان ته انسټال کړئ. کله چې تاسې CO3D اټوکټ انسټال کړی اوسي، هغه نه وروسته چې تاسې دغه واټر جیم انسټال کړئ نو تاسو سره په اتومات شکل سره دغه دوه اپشن راشي. ګوره واټر جیم فار اټوډیسک اټوکیټ یو میټریک دی، یو امپریال دی. صحیح ده، دی ما سره امپریال دی. نو دغه به تاسو سره اتومات انسټال شي. نو موږ به راشو دغه به لومړی زه په میټریک کې کار کوم، دا به ځان سره خلاص کړم. دا تاسې وګورئ په خپله اتومات د چی سره کنیکټ شوی دی، د CO3D سره کنیکټ شوی دی. یعنې زیاتره د CO3D اپشن دی کې د ټولې اپشن دی کې موجودې دي، خو صرف د واټر جیم مینوګانې دلته را داخلېږي او موږ بیا د اټوکیټ یا د CO3D هغه سیټ پلان اتومات دلته داخلولی شو. ضرورت نشته چې موږ یې بیا ډرا کړو. دلته په ډېر اسانۍ شکل سره تاسې ګورئ کله چې ما سره دا واټر جیم خلاصیږي، صفحه خلاصیږي، ته ماته یو هایدرولیک اپشن هم راکوي. لږ به منتظر شم ورته. ګورئ هایدرولیک موډل یې راکړي. تاسو کولی شئ چې یس چینج هم زه خپل هایدرولیک موډل جوړوم. دلته تاسې وګورئ ما سره چې دی فلیکس ټیبل دی چې دغه اپشن نو بیا زه په خپل ډیزاین کې استفاده کوم. دا موډلینګ پراپرټیز دي چې دا هم په کار راځي. دغه اپشن چې کومې ما سره دي دا مینوګانې، دا ګورئ دا د واټر جیم مینوګانې دي. نو د دغه مینوګانو زه پکې څنګه کوم استفاده کوم، مخکې دنه چې راشم زه باید خپل سایټ پلان څنګه کوم خلاص کوم، اوفان کوم. راځم دلته وهم اوفان واټر جیم، دغه ما ځان سره یو دغه کړی. صحیح ده، کنټینیوز. کله مو چې دا اوفان که دلته تاسې وګورئ هایدرولیک موډل چینج. صحیح ده، دغه ما سره یو سایټ پلان دی چې په د سایټ پلان کې دلته یو چینه موجوده ده، دلته سټرکچر جوړیږي تر څو د اوبه ذخیره شي. هغه نه وروسته په پایپ کې لاړ شي او تصفیه شي. د دې سپرینګ دپاره بیل بیل الیویشن او طول د پایپونو ماته څنګه دی راکړل شوی دی. هر جوینټ چې دی ماته چې راکړل شوی دی طول راکړل شوی. که چېرته تاسو سره د دوه جوینټونو ترمنځ ارتفاع د 90 مترو نه زیاتیږي یا شاوخوا 15 یا نه زیاتیږي نو تاسې باید دلته یو سپرینګ پروټیکشن سپرینګ بریکر ورکړئ چې پریشر بریک کی یعنې مات کړي هلته. صحیح ده، بریک پریشر باید هغې ځای کې موږ څنګه کوو ورکو. نو هر جوینټ به موږ چک کوو چې هغې ځای کې خو به موږ سره دومره ارتفاع نه وي. دلته وګورئ یا وروسته د ډیزاین په وخت کې هم موږ ته معلومیږي چې د فشار زیات نو موږ دوه طریقې لرو چې یا به ورته بریک پریشر ورکوو یا به ورته PRV وال ورکوو ورته. نو د هغې د لارې موږ هم کولی شو چې دلته که وګورو ما سره یو دوه درې دې څلور کنیکشنو کې دې ځایونو کې اوبو ته ضرورت دی چې دلته 15 ملي دې څخه اوبه استفاده کوي. پیپونه ترې ځان ته تېروي، کنیکشن په شکل باندې ولې هاوس کنیکشن په شکل. دلته 45 کورنۍ دي او دې ځای کې 10 او 42 کورنۍ دي. نو دومره کورنۍ د دې ځایونو پیپونه تېروي او ځان ته اوبه وړي. نو زه به د ده لپاره هغه عمومي د سکیم پیپونه څنګه کوم ډیزاین کوم چې څومره پایپ ته ضرورت دی او په کوم اندازې سره. صحیح شو. ښه، مخکې دنه چې د سیټ پلان زه خبرې وکړم د دغه شیان تاسو ټول را کاپي کوئ په دغه شکل سره، یوازې دغه لیاوټ یې را کاپي کوئ، نور یې پرېږدئ. دغه لیاوټ یې زه را کاپي کوم، دلته اچوم، په دې باندې زه خپل لیاوټ مخ ته وړم. نو دلته به زه د واټر جیم لیاوټ ته راشم. صحیح ده، کله چې د واټر جیم لیاوټ ته راغلم دلته ما سره وګورئ ریزروار دی، ټانک دی، هایډرنټ دی، پایپونه دي، جکشنې دي.
صحیح ده. او یو پمپونه را سره هم دي، پمپ سټیشن او پمپونه را سره هم دي. دا ما سره والونه دي چې زه د کومو والونو نه استفاده کوم. پمپونه په هغه حالت کې استفاده کیږي کله چې د یو ټیټ ځای څخه جګ ځای ته داسې اوبه انتقالوئ، یا مثلا څاګانې دي د څا نه انتقالیږي، څومره پمپ ضرورت دی دا هم ډیزاینیږي دې دپاره. صحیح ده. په دې شکل تاسو کولی شئ دا هم څنګه کوئ ډیزاین کوي. او دغه ډیزاین نه به دا اوس ما سره یو ګریویټي دلته چې نه ده نو زه به یوازې د ریزروار نه استفاده وکړم. صحیح ده. تاسو چې کله ریزروار کلیک کوئ په دې باندې را به شئ، په دې سر به ته څنګه کوئ کلیک وکړئ. دا ګوره ریزروار ما سره رسم چې خو ډېر زیات وړوکی دی. د دې د حل لاره څه ده؟ د دې د حل لاره دا سته چې تاسې به راشئ چې شي ته واټر جیم ته. په واټر جیم کې به تاسې دلته راشئ کمانس ټولز به کلیک کوئ. چې کمانس ټولز هم کلیک کوئ تاسو سره راځي دغه یو آپشن راځي. صحیح ده. په دې بکس کې تاسو ګورئ هایدرولیکس ماډل دي موږ سره، ډراوینګز دي، یونټس دي. یونټ هم کولی شئ تاسو د دې ځای څخه مکمل ټول څنګه کوئ ځان ته چینج کوئ. خو زه عموما چې استفاده کوم د کار په وخت کې چینج کوم، چې هغه طریقه هم تاسو ته ښیم چې د کار په وخت کې څنګه چینج کولی شو. نو زما کار ته ډراوینګ زه غواړم د خپل ډراوینګ سیمبول سایز ملټیفایر دا څنګه کوم زیاتوم ورته یم دا ماته دیش کا. صحیح ده. او د ټیکس هایټ چې کوم دی دا ټیکس چې کوم دی دا ماته هم دیش کا. دا وکې کوم راځي تاسو اوس ما سره وګورئ دا څنګه شو زیات شو. صحیح ده. چې کله دا تاسو سره زیات شو دا اپشن هم تاسو اتومات هم کولی شئ، د دې لارې هم کولی شئ. صحیح شو. بیا د هغه نه وروسته راځم بیرته لیاوټ ته. زه پیپ اخلم. دلته ما سره لیټرل پیپونه عمومي پیپونه دي. زه دغه عمومي یو پیپ اخلم. د ده نه څنګه کوم استفاده کوم دا پیپ راځم دلته وصلوم. صحیح ده. رایټ دلته ګورم دا ما سره یو بینډ دی، جوینټ نه دی، بینډ نه. رایټ کلیک به وکړئ دلته به تاسو راشئ بینډ به واخلئ. چې به والئ بینډ. صحیح شو. بینډ هم واغسته بیا به رایټ کلیک وکړئ جنکشن به والئ. نو دلته به تاسو چې وکړئ جنکشن کلیک کوئ. بیا به راشئ جنکشن به نور کلیک کوئ دغه شه په دې شکل. او دلته به اخري هم څنګه کوئ یو جنکشن کلیک کوئ او رایټ کلیک ډن به یې کوئ. صحیح شو. ګوره ما سره زما خپل دغه ډېر کوچني راغلي، نو زه کولی شم چې دغه د ټوکیټ کوم رسامي چې ما سره وه دا ډیلیټ هم کړم، دا دې ځای نه ختمه کړم. ما سره د خپل جوینټ رسامي پاتې شي په دې شکل. زما د خپل شکل رسامي څنګه شوه ما سره پاتې شوله. په دې ځایونو کې هم موجود دي، کولی شئ دا تاسې مخکې هم ختمه کړئ او که وروسته یې ختموئ هم خپله خوښه ده. دلته دلته جوینټونو نښې مې معلومې دي، نو ما دا جوینټونو د نښې په خاطر هغسې دا سایډ پلان کې باید مشخص شي، نو ما دا دلته ځان سره څنګه کړې وي پرېښې وي. دې ځای نه به یې ډیلیټ کړم. صحیح شو. ښه اوس به راشو کله چې دغه نښې تاسو سره دا رسامي شو، نو زه بیا هم دلته یو ریزروار ته ضرورت دی چې دا اوبه پکې څنګه شي ذخیره شي. هغه باید دلته راشي او د ده نه وروسته دې ځای ته او دا څنګه شي هلته لاړ شي. صحیح ده. بیا راځم پایپ اخلم. پایپ نه وروسته هغه دلته باندې کلیک کوم. راځم دې جوینټ ته رایټ کلیک جوینټ جکشن اخلم دې ځای کې خپله. بیا دلته جکشن الم. صحیح شو. بیا د هغه نه وروسته دلته جکشن اخلم. بیرته رایټ کلیک وهم ډن وهم. بیا پایپ اخلم. په همدې شکل تاسو څنګه کولی شئ لیاوټ ترسره کولی شئ. ته کلیک کوم رایټ کلیک جکشن مې واخیسته. بیا دلته کلیک کوم رایټ کلیک ډن. بیا راځم پایپ اخلم او نه وروسته پایپ دلته کلیک کوم رایټ کلیک جکشن کلیک کته راځم دلته یو جوینټ اخلم. بیا رایټ کلیک ډن. اخري جوینټ هم څنګه کوم ځان سره لیاوټ کوم رسامي کوم. صحیح ده. دا به دلته څنګه کوئ کلیک کوئ رایټ کلیک ډن. وګورئ تاسې ما سره خپله څنګه شوه هغه رسامي څنګه شوه رسمه شوه دغه د ټوکیټ ډراوینګ پاکوم. صحیح شو چې دې ځای نه ختم شي ما سره. دا ما سره جنکشنې دي، کولی شئ چې دا لږې داسې تغییر هم کوئ. دلته به راشئ پلیکس ټیبل ته. په پلیکس ټیبل به جنکشن باندې به رایټ جکشن دلته الیمنټ سیمبول ته به راشئ. په جکشن کې به وګورئ دې باندې کلیک کوئ. وبخښئ دا هایډرنټ دی جنکشن لیبل باندې به رایټ کلیک وکړئ. دا به ایډیټ کوئ. ایډیټ کې دغه ځای نه دغه تاسو څنګه کوئ لږ زیات او کم کوئ ورته چې دا ما سره مثال لپاره جیګ او ټیټ شي. ګوره افلای وکئ دا خپله داسې ځي دې خواته. صحیح ده. دا جنکشن راځم دا والا منفي کومه. صحیح ده. ګوره کته را روان دي. لږې نور هم منفي 50 ورکومه چې نور هم کته شي منفي. او بیا دا هم کلیک چې زما سره دا جنټونه څنګه چې ښکاره شي په دې شکل. دا ټول په همدې شکل کولی شي هر ځای ته ورځئ هغه کلیک کوئ. صحیح شو.
کله مو چې لیاوټ معرفي کړه، لیاوټ کار خلاص شي تاسو سره، نو هغه نه وروسته به تاسو څنګه وکئ، د دې هر یو دپاره الیویشن معرفي کوئ. صحیح ده؟ د دې به چې وکئ الیویشن به ور معرفي کوئ. زه به راځم دغه زما خپل دغه څنګه شروع ګورم، اول په ریزرور کلیک کوم، دلته ماته ریزرور راځي، فیزیکل الیویشن یې ګورم، د فیزیکل الیویشن دی. دلته سیټ پلان ته راځم چې دا ما سره څو دی، 12.15 څومره دی، 12.15. صحیح شو، دا ور معرفي شو. راځم په دې دوهمه ذخیره هم درېږم چې دا هم خلاص کړم. صحیح ده، دوهم ذخیرې الیویشن ما سره څومره دی، 12.30. دلته راځم فیزیکل 12.30 متره. صحیح شو، دا معرفي شو. دغه نه وروسته جوینټونو ته الیویشن معرفي کوم چې دا زه ټولې په یو دم ور معرفي کوم. دلته چې یو باندې زه کلیک کوم ډېر وخت نیسي، نو د هغه نه وروسته به تاسو په یو دانه چې معرفي کوئ په دې شکل ګوره په هر جوینټ کلیک وکئ، دلته الیویشن دغه راځي، پراپرټیز درته راځي. د هغه پراپرټیز نه دلته راشي ګورئ فیزیکل الیویشن. دا ګورئ دلته یوه بله ستونزه موجوده شوه، دا ما سره فوټ دی، تاسو ته ما ویلي چې زه باید دا په شکل به خپله په وخت د کار کې ځان سره چینج کړم. دلته ګور رایټ کلیک وکئ، دومره فوټ دی هغسې، په دې به رایټ کلیک وکئ، یونټ فارمټ ته ولاړ شئ، دلته به راشئ دا فوټ په متر کوئ. صحیح ده، 12 څومره دی، 15. نو دا به زه بیرته 12.15 کوم، 12.15. صحیح شو، دا ما سره په میټر اوس د واغسته. دا دوهمه ما سره څومره وه، 12.23. راځم دا به اتومات چینج شوي فوټ ته، د فوټ نه متر ته اوښتي، دلته وګورئ تاسو تغییر شوی که نه، اتومات ته اوښتي. دا به ورته څومره کومه، 12.23. صحیح شو، ښه دا مو شو. راځم دلته که ما تاسو ته وویل چې یو معرفي کوئ هم په دې شکل کېږي دلته، خو زه راځم دې ځای کې فلیکس ټیبل ته، دلته جنکشن ټیبل وهمه. جنکشن ټیبل کې دلته مکمل ټول ما سره شته دی، کولی شم چې د ځای نه ټول الیویشن یې څنګه کړم ځان ته وټاکم. صحیح ده، راځم د ځای ته. لومړی جوینټ ما سره څومره دی، دغه جوینټ دی لومړی ما سره. صحیح ده، دا جوینټ ما سره 12.15. راځم بیا څومره دی، 12.45. په دا جوینټ مو شو، دا مو شو. اوس راځم دلته اخري جوینټ چې ما سره 12.23 هم دا د ذخیرې جوینټ دی. هغه نه وروسته ما سره بیا یو دا جوینټ دی 12.03 دی. بیا وروسته دا جوینټ دی را سره چې دا څومره دی، 11 دا جوینټ دا دی شي، دا جوینټ د ده وردا شو. صحیح شو، 11.15. صحیح ده، راځم دلته خوا ته تللی نو 11.28. دوی جوینټ ته راځم 11.15. بیا دې جوینټ ته ځم 11.80. بیا راځم دې جوینټ ته 11.40. بیا دې جوینټ ته تللی وم، وګورم دا څوم جوینټ دی ما سره، دلته به چک کوم، دا 10م جوینټ دی. او 10م جوینټ ما سره همدغه دی، دا 10م 11.53. او دا څو دی ما سره د دې الیویشن 14 یا 11.63. صحیح ده، دا لږ غلط کړی دلته 11.63. 11.63. صحیح شو، دې جوینټ دغه شو ما سره. جوینټ مې چې ور معرفي که دا کلوز کومه، جوینټ مسله ما سره خلاصه شوه. صحیح ده، کله مو چې جوینټونه ور معرفي کړه، د هغه نه وروسته به تاسې چې وکئ واټر ډیمانډس ور معرفي کوئ. د واټر ډیمانډ د معرفي لپاره به تاسې راشئ جوینټس ته، دلته به ډیمانډ سنټر وګورئ. په دې ځای کې موږ واټر ډیمانډ څنګه کولی شو، ور معرفي کولی شو. واټر ډیمانډ داسې معرفي کېږي. ښه، ما سره په کوم ځایونو کې اوبو ته ضرورت دی، دلته چې باید څومره واخلم، دلته باید دې ذخیرې ته څومره اوبه ورکړم. صحیح ده، په دې جوینټ کې څومره اوبه زه باید والم، دې جوینټ کې څومره اوبه والم، دې جوینټ کې څومره اوبه والم، دې جوینټ کې څومره اوبو ته زما ضرورت دی چې والم. دغه من جوینټونه اتومات ټول خپله محاسبه کوي ځان ته، ضرورت نشته چې زه دا محاسبه کړم. صحیح ده، نو زه باید دغه جوینټونه څنګه کوم معرفي کړم. دلته ګورئ سره لیکلي 45 فارمولې. مونږ واټر سپلای کې تاسې خپله به لوستي اوسي چې په ښاریاتو کې او په اطرافو کې د اوبو مقدار فرق کوي استعمالي. یعنی په ښاریاتو کې چې دی پر کپیټا چې دی د 80 نه 120 پورې دی، 150 ته هم رسېږي. په ښاریاتو کې په اطرافو کې بیا دا کم دی. نو دلته موږ خپل روز، هر یو مؤسسه، هر یو ارګان خپل روز لري، څومره باید استفاده کړي. زه 40 لیټر پر ډای دلته استفاده کوم. نو دلته ما سره څومره فامیل دی جوینټ دی، دا مثلا 45 فامیل دی. صحیح ده،
یو بل کار به وکړو دلته ما ځان ته یو شیټ جوړ کړی دا شیټ زما وګورئ دلته صرف زه فامیلي ور معرفي کوم څو کالو دپاره زه ډیزاین کوم هغه د نفوذ زیاتوالي ظریف څومره دی او ورکوم څو کال ته ډیزاین کوم هغه اتوماتیک څومره هغه ورکوم ډیمانډس پر سیکنډ به ماته د هر جوینټ راوباسي او ټوټل به هم څنګه دی ماته راوباسي ښه لومړی جوینټ کې ما سره زه راځم بیرته خپل دغې ته پلاټ ته فکر وکړئ دا زما اول جوینټ دی دیش دویم جوړ مې ده 45 42 15 صحیح ده نو زه راځم دیش 45 42 15 صحیح ده ښه دلته راشئ تاسې یو ځل زه بیا چک کوم چې ما سره همدې شکل وکړو دیش 45 42 15 2.15 دا ټول صفر کومه دغه جوینټ بیا یو ځل چک کومه چې دا ما سره په همدې شکل دی که نه صحیح دی صحیح دی ښه نمبر اف فامیلي ته راځم دغسې په یو فامیل کې څو نفر نیسئ عموما موږ چې نیسو د شپږو نه اووه نفره پورې نیسو که دلته تاسې راځئ دا اووه کوي ورته اووه نفره کورنۍ زه نیسم صحیح ده اووه نفره کورنۍ زه نیسم نو دا به ما سره څنګه شي اووه نفره کورنۍ شو صحیح ده معلوم شو پاپولیشن یې دومره شو اتومات ضرب شوی دی درې نفره ګروت ریشان چې دی د دوو نه تر دریو پورې نیول کېږي یا دوه نیمو نه درې پورې 15 نه 10 کالو پورې ډیزاین کېږي ما 15 کاله ډیزاین نیولی دی 40 لیټر پر کپیټا مې ورکړی دی پر سیکنډ 0.0 0.23 دومره لیټر اوبو ته زما ضرورت شو ټول 1.01 لیټر ته ضرورت لرم 1.01 لیټر پر سیکنډ ته ښه بېرته راځم خپل ځای ته دا څنګه ور معرفي کوو اوس به دلته راشئ صحیح ده دا به دلته کوم دلته به راشئ تاسې واټر سنټر ته صحیح ده دا به یس کوئ کله مو چې دا یس که دلته به راشئ نیو به کلیک کوئ اډ ډیمانډس به کوئ که انیشل کوئ دا ډایرکټ اتومات ټول تاسو ته راخلي او که یو ډیمانډ لکه داسې ګورولئ اتومات ټول یې خپله واخیستل خو زما اتومات نه دي پکار دا بېرته څوټ څنګه کوم ډیلیټوم زما چې کوم جوینټونه پکار دي زه هغه اخلم صحیح ده دا زه کلیک کوم جوینټ راځم زما کوم جوینټ کې زه اوبو ته ضرورت دی په دغه جوینټ کې دلته به یې زه اوبه ورکړم او پر دې جوینټ کې صحیح ده بل لازمه په کوم جوینټ کې زما اوبو ته ضرورت دی دې جوینټ کې صحیح شو او په دې جوینټ کې صحیح ده پر دغه جوینټ کې بیا اخلم دا جوینټ اخلم او دلته راځم دا څنګه کوم انټر کوم یو جی پی ایم ورته مثلا یو عدد ورکوم وروسته یې چینج کوم صحیح ده چینج دلته به رایټ کلیک وکړئ نوټ به چینج کوئ دا به راشئ لیټر پر سیکنډ به کوئ دا صحیح ده اوکې به کوئ دا به لیټر پر سیکنډ ته اوس تاسې واړوئ صحیح ده دلته راشئ په لومړي جوینټ کې دیش څومره ته ماته زه 0.0 0.0 دلته به راشئ په دې جوینټ کې اول هغه ځای نه جوینټ عمومي جوینټ زما څومره ته ضرورت دی 1.01 ته صحیح ده په دې بل کې 1.01 ته زما ضرورت دی ښه دلته ما سره 0.10 ته ضرورت دی ته بیا هم ګورم 0.0 دلته ما سره 0.0 او دلته 0.10 او دلته ما سره څومره ته ضرورت دی بیا هم چک کوم 0.0 0.23 او 0.215 0.0 او 0.215 ښه د لیټر پر سیکنډ د اوبو ته زما څنګه دی ضرورت دی دلته ګورئ دغه دوه جوینټونو کې عمومي هغه تاسې به ورکوئ څومره اوبو ته دا غونډ کلی ضرورت لري هغه پر سیکنډ دومره اوبو ته ضرورت لري باید دومره اوبه راشي هر یو جوینټ کې باید دومره اوبه څنګه دی لاړې شي ښه کلوز کوم کله مې چې دا کلوز ګورئ تاسې ورپسې دا واټر ډیمانډ ما څنګه که د دپاره محاسبه کوو ور وامیسته واټر ډیمانډ تاسې په لاس سره محاسبه کولی شئ په خپله ور لیږلی شئ د هغه نه وروسته زه چې کله دا کوم انټر لینت باید د دوی څنګه کومه ور معرفي کومه دلته تاسې ګورئ ما سره د هر پیپ تول څنګه دی اخیستل شوی دی همدغه تول باید زه د دې دپاره ورکړم دلته تاسې راشئ فلیکس ټیبل ته
پایپ ټیبل کلیک کوئ. صحیح ده. کله مو چې پایپ ټیبل کلیک کړ دلته وګورئ پایپونو لیبلز دي تاسو سره هغه کومه ارتفاع چې دا د په لینت سکیل لینت دا ته په کوم لینت باندې رسم کړی هغه د تاسو سره دا ډراونګ هم کړی دی. دلته راشئ ډایمیټرز دي د سره نورونو سټارټس هم دی مټیریل کوم پایپ دغه پایپ د کوم مټیریل نه باید ته انتخاب شي هیزن ولیوم څومره دی که چېرته تاسو دا په خپل انتخاب کوئ د اتومات راځي او که نه دلته تاسو سره په دې کې مټیریلز نه وي دلته خپل هیزن ولیوم ورته پیدا کوئ. دلته راځم مینر لوزز دي هغه لوزز د لپاره فلو دی ویلاسټي ده هیډ لوزز دي او هغه کوم لینت یوزر ډیفاینډ دی دلته باید تاسو په خپله دا ور معرفي کوئ. لکه ما په آزاد لاس سکیل باندې کار کړی دا به زه اوس دا کلیک کوم تر څو زه خپله دا ټول ور معرفي کوم. صحیح ده. دا کلیک 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 صحیح شو کلیک شو. ګوره دا ما سره اف شو. دلته رایټ کلیک وکړئ دا یونټ واړوئ میتر ته. صحیح ده. اوکې کله د سر دا اوکې شو دلته به راشئ بیرته دې ځای ته. نو د ځای نه تاسې څنګه وکړئ دغه تولونه واخلئ. دا پیپ 1 دی که نه ما سره څومره دی 152 متره 152 په دې شکل لاندې راشئ بیا څو دی 300 متره دی ما سره بیا څومره دی 460 متره دی. تر دې ځایه وشو. ګورئ دلته تاسې وګورئ دا څومره دی ما سره فیپ 4 نامعلوم دی فیپ 3 ما سره دومره شو فیپ 4 210 متره دی. صحیح ده. دلته وګورئ دې ځای کې دغه ما سره بیا دا پیپ څومره دی 45 متره دی. بیا لاندې راشئ 45 متره بیا دې خوا 160 متره بیا دلته دې خوا ته 80 متره بیا دې خوا چې کله دلته راورسي بیا داسې ځي 90 متره بیا بیرته ښکته راځي 190 متره بیا 190 نه دې خوا راځي څومره دی 160 متره او بیا اخوا ځي 102 متره. ښه کله چې پایپ ور معرفي که د پایپ کارونه هم خلاص شو هغه نه وروسته د لپاره مټیریلز او ډایمیټر موږ محاسبه کوم. دې ځای کې ډایرکټ یې ګوره دا مټیریل دی. صحیح ده. دا مټیریل تاسو کلیک کوئ هغه پایپونه چې کوم دې کې موجود دي دغه پایپونه تاسو څنګه کولی شئ پی وي سي پایپونه دي پکې سټیل پایپونه دي کانکریټ پایپونه دي خو دا چې ډېر پخوا دغه شوی د پولیتیلین پایپ په دې کې نشته او موږ زیاتره اوس وخت کې په بازار کې د شبکو دپاره د پولیتیلین د پایپ نه استفاده کوو. نو د دپاره به زه د پولیتیلین د پایپ ما سره په سکیجولو کې که زه وګورم د هغې د هزین ولیوم 1.5 سل دی. نو دا به زه ایچ ډي پی ای کوم های ډینسیټي پولیتیلین 5. صحیح ده. دا به کاپي کومه د ټولو ته به دا څنګه کومه دا به کاپي د ټولو باندې به کنټرول وي کوم چې زه یعنې دغه پایپ استفاده کوم. صحیح ده. هزین ولیوم ما سره 1.5 سل دی. په همدې شکل تاسې دا ټول څنګه کولی شئ چینج کولی شئ. صحیح شو. ښه دا هیزن ولیوم هم ور معرفي کو. هغه نه وروسته دې خوا راځم ما سره یوازې ډایمیټر پاتې شو. د ډایمیټر چې دی په انچ دی دا به چینج کوئ تاسې دلته به راشئ دا به په ملي متر دغه کوئ ځکه په بازار کې چې دی پولیتیلین پیپونه زیاتره په ملي متر سره خرڅېږي. ښه دا هم چې ور معرفي که ملي متر باندې دلته پیپونه به اوس تاسې نظر تجربې ته او نظر هغه خپل یو فورمولیک شکل ته ور معرفي کوئ. وروسته که چېرته فشار زیاتېده د پایپ قطر دا هم زیاتولی شئ که چېرته به ده سره کنټرول د خطر پی وي پي دغه پی څه ورته وایي دلته پی آر وي پی دغه وال به ورنصبوئ که ده سره هم نه کېده نو بیا بریک پریشر ورکوئ. صحیح شو. نو اوس راځو ګورو مونږ زه په خپله دغه چې ګورم څومره چک چې کوم زه وایم د ذخیرې نه ده لپاره څو ملي فیپ انتخاب هم خلک دومره نه دي فامیلي کمه ده نو ده لپاره زه 50 ملي فیپ پیلن استفاده کوم په دې څوم جوینټه پورې څوم پایپ پورې دلته ګورم دغه ما سره پی 3 پورې پی 3 هم څنګه دی ما سره همدا دی. د هغه نه وروسته چې د خلکو ته کمې اوبه راځي دا هم ما سره 3 ټاکمه دی خوا بیا هم 3 بیا دا بل پایپ چې دی دا ما سره تنفس ډېر دی 40 ورته ټاکم بیا دا بل چې دی ما سره کم عمومي پایپ دی دا 50 بیا ټاکم دغه پایپ دا 50 شو. صحیح ده. هغه خوا بیا 40 ملي ورکوم بیا د هغه نه وروسته چې دی خوا کم پایپ راځي
دا په خپله بیا 50 ورکوم او دا لاندې څلوېښت ور معرفي کوم چې دا نور پیپونه بیا د سره وصل شي جوینټ شي ورسره او کوروم دپاره څنګه دی اوبه ورکړي. پیپونه مې معرفي شو جوینټونه هم معرفي شو ډایمیټرز معرفي شو مټیریل یې معرفي شو الیویشن هم معرفي شو. دغه شیان چې کله تاسې خلاص کړه د هغه نه وروسته به تاسې یو چک ورکوئ. دلته به راشئ واټر جیم ته ویلیډیټ به ووهئ وګورو چې پروژه کې زما کم مشکل شته که نشته دی. نو پرابلمز ور فاوند پرابلم پیدا نشو. نو راځئ یو دغه کوم ډیزاین په پلی کوم کمپیوټ کوم محاسبه کوم. ښه محاسبه مې روانه ده ګورم محاسبه مې کمپلیټ شوه صحیح شو. دلته تاسې وګورئ زما چې کله دغه د محاسبه دغه شروع شو نو دا وایي تاسو ته اوبه وایي د دې شکل باندې دغه هغه شی ورکوئ داسې راځي داسې هر یو جوینټ کې خپل ماته د اوبو هغه مسیر ښیي. ښه لومړی به راشم زه به د جنکشن کې به اوس وګورم د خپل فشار به وګورم څومره دی دومره دا به بېرته چینج کړم. دلته پیسای دی نو پیسای نه زما په ایم ایچ 2 او کې پاکار دی داسې ګوروله په دې شکل ما سره ایم ایچ 2 او شو صحیح شو. ډیمانډ ما سره دا دی دا یونټ چینج کوي ورته لیټر پر سیکنډ ټکوي چې څومره ضرورت دی وګورئ دا د یعنې دلته دغه د یو متر نه چې د یو لیټر پر سیکنډ نه چې کم وي نو په دې شکل باندې کوي صحیح ده. ښه راځو الیویشن مې معرفي شو دا مې دلته شو صورت هم دا ټول اوس موږ څنګه کوو معرفي کوو ایلیمنټس ته به راشئ. په ایلیمنټس کې دلته ګورئ تاسو سره خپله 5 دی 5 کې به دلته په دې 5 به رایټ کلیک کوئ نیو به والئ انوټیشن به واخلئ دلته به راشئ فیلډ نیم کې به دا انتخاب کوئ. دلته ریزلټس کې به تاسې وګورئ غواړم د دې پیپ ویلاسیټي چک کړم دا به اوکی کوئ صحیح شو. کله مو چې اوکی کړه اپلای کړه دا به مو اوکی کوئ وګورئ ته ما سره ویلاسیټي د دې پیپ څنګه ده راغله. راځم دغه د پیپ لیبل د ده ځای نه اف کومه 1.9 فوټ پر سیکنډ ته دا زه چې تاړوم بیرته ځم پلیکس ټیبل ته په پلیکس ټیبل کې په پایپ ټیبل ډبل کلیک کوم په پایپ ټیبل کې دلته راځم ګورم ویلاسیټي ما سره په فوټ ته کنه دا به یونټ ته واړوم دې ځای کې به راشم میټر پر سیکنډ به یې کړم صحیح ده دا دې اوکې او دلته به دا قید بند کړم. دلته تاسې وګورئ 3.3 میټر پر سیکنډ 0.1 میټر پر سیکنډ دلته 0.2 داخل د پروژه کې مشکل نشته دی که کم هم شي خیر دلته راشي تاسې 0.14 میټر پر سیکنډ 0.0 میټر پر سیکنډ نو صورت کې ما سره کومه ستونزه نشته دی. زه صرف فشار به م چک کړم فشار صورت مې صحیح دی فشار به پکې چک کړم چې څنګه دی ما سره دلته راشئ دا چک دغه یې لږ غټوم نورم چې دقیق ښکاره شي ډراوینګس ته ځم 50 اوکې چې لږ غټ شي صحیح ده چې ښکاره شي ما سره. ښه بیرته دا اف کوم بیا راځم دلته د جنکشن باندې رایټ کلیک نیو ته ځم انیټیشن ته ځم دلته به رایټ راشئ دې ځای کې ګوره ډیمانډز فلو ته ټول ورکولی شي فزیکل ته ځم دغه ځای کې ریزلټ ته او پریشر راخلم دا پریشر اپلای کوم او پریشر هم ګورم چې ما سره پریشر څنګه شو صحیح ده. دغه لیبل کته کوم دلته تاسې وګورئ دا لیبل بیرته آن کوم دا پریشر ما سره دی په دې به رایټ کلیک وکړئ دلته به راشئ ایډیټس ته دې ځای کې به دا منفي 80 به کوئ صحیح ده چې لږ لاندې راکېوځي نور یې هم راکېباسم منفي 100 به یې کوئ څه وشو 100 چې دا راکېوځي. ښه تاسې وګورئ ما سره دلته 18 ایم ایچ 2 او 19 متره دلته 15 50 شل ایم شو دلته 45 شو دلته 2 شو دلته 7 شو دلته 8 شو دلته 8 شو دلته ما سره 8 شو نو دا ما سره کنټرول دی ځکه دا دومره نه دی که چېرته دنه زه بیا نور فیپونه تیر کړم خو بیا هم هیډلوزیز رامنځته کېږي او د هغه له امله ما سره فشار هم کمیږي چې تاسو سره فشار کم شو نو په خپله دا ډیزاین کېږي او که چېرته دغه شو نو که دلته تاسې بیا هم د دې کې بیا موږ په شیردان کې موږ چې جی آی پیپ لګوو جی آی پیپونه چې دي ډېر لوړ فشار برداشت کوي نو دا خو پولیتیلین پیپونه د های ډنسټي دي نو هغه دنه هم لوړ فشار برداشت کوي نو دا د هغه دپاره کفایت کوي. نو فشار هم ما سره مساوي دی او چک دی ما سره کم مشکل نه لري. فشار دی هم دغه که نوډونه هم اپلای کولی شي که وغواړئ ته خپله څنګه وکړې نوډونه اډ کړې نوډونه او ټول شیان د دې څنګه کولی شي د ځای تاسې ګوره شي دغه ټول شیان د ده څنګه دی اټکولی شئ د ریزلټ کې هم راشئ دې ځای نه وګورئ فلو اټکولی شئ چې دلته ما سره مثلا فلو څومره ده
اپلای کوئ تاسې راشئ فلو وګورئ دلته فشار بند کوئ دغه جوینټ نښې هم خلاصوئ که بندوئ پرېښدئ دلته فلو ما سره وګورئ 1 لیټر پر سیکنډ دی دا چې صفر نه کم شي لږ دغه کوي دا باید موږ هلته په دغې کې چینج کړو د ده دغه چې موږ ته کم راشي په دې شکل سره کولی شي تاسې ورسره نور شیان څنګه کوئ هم اډ کوئ دلته راشئ ته ما سره وګورئ ریزلټ کې دا ټول دغه شیان تاسو څنګه دی دې ځای کې اټکولی شئ په جوینټ کې هم په جنکشن کې هم چې کوم شیان ته ضرورت دي دې ځای کې تاسو څنګه دی نیو وهئ انوټیشن ته راشئ بیا دغه هلته هم دا اپشن ووهئ دلته وګورئ تاسې ډیمانډز هم اټکولی شئ کولی شئ چې دلته تاسې دغه پیپ قطر هم هغې ځای کې اټ کئ په 5 مسله کې دې ځای کې ګوره ډیمانډز او ټول هغه کوم چې ډیمانډ ضرورت لري هغه تاسو ته بیان کړي هغه هم دا کوي بیا هم که چېرته غواړئ چې د پیپ قطرونه هم پرې پرېږدئ پیپ قطر ته دلته راشئ هم موږ کولی شو چې په دغه ځایونو کې څنګه دی هغه دلته به راپیدا کړئ او تاسې به د پیپ قطر څنګه کوئ ډایمیټر به اډ کړئ کله چې تاسو ګوره شئ ډایمیټر دی ډایمیټر به څنګه کوئ اډ کړئ تاسو کله دا کلیک کړو دلته به راشئ فلو به هم بنده کړئ ډایمیټر آن دی ګوره ما سره چې کوم ډایمیټر 3 ملي 40 ملي 50 ملي 40 ملي 50 ملي 40 دا هم اډ کړئ دا هر یو به تاسې یو به اف کوئ بل به اډ کوئ لاندې به ورته لیکئ چې ډایمیټر په دې شي سره خپل چارټ به ورته جوړ کړئ لاندې به ولګوئ او هغه به پی ډي اف یا ډایرکټ پرنټ کوئ چې کله مو پی ډي اف کوو نو به تاسو سره څنګه دي خپلې نقشې منظمې فلو به بیل راوړئ ویلاسټي به بیل راوړئ فشار او دا شیان ټول نقشې به بیلې بیلې څنګه کوئ پرنټ کوئ نو په دې شکل سره به تاسې خپل ډیزاین سرته رسوئ هایدرولیک ډیزاین به خپل څنګه کوئ ترسره کوئ دا و چې د دې پروژې یو هایدرولیک ډیزاین چې مکمل هغه ډیزاین چې کوم چې وشو ما ترسره کړ تر بیا در سره خدای پاماني کوم انشاءالله نورې ویډیوګانې به موږ جوړوو په آینده کې نو ښې چارې ښه وختونه درته غواړم